قیامت پر الله یو سکرین ولګي چې راته نه دا چې لیږې په زما په نافرمانۍ کې څه دی باره کې ما تاسو ته مخکې یو پیر دا خبره ذکر کړې وه ما اوس چې ته دا ټلیفون دا کمپنیانې چې دلته دي دا سو او زین او موبایل یو په نورو ملکونو کې نوري دلته دغه دي ته به دوی پسې ورشي چې ضرورت راشي او بعض شروط دي دغه دپاره په حال اسانه نه ورکوي چې دا شروط پوره وي نو ته د کال یو نیم کال 2 3 4 5 ته پوره ریکارډ راویستی شي تا کوم نمبر ته ټلیفون کړی دی 100 منټې دې خبرې کړي تا ته یې کله کړی 100 منټې خبرې بلکې دا نه خبرې دلم راویستی شي او دا د حکومتونو اکثر کوي چې کله یو سړی رانیسي یا یې پیشه کړي نو هغوی راوباسي دا هر څه سوچ وکړه دې ته چې دا د هغه چا ټکنالوجي ده چې هغه انسانان هم دغه رب پیدا کړي نو دغه رب سره به څنګه ریکارډ پروت وي دا د هغه انسانو ټکنالوجي ده چې هغه رب پیدا کړي دي نو د دې انسانانو د هغه رب سره به څنګه ریکارډ پروت وي چې د موبایل یو کمپنۍ تا له 15 کاله 10 کاله 8 کاله مخکې ریکارډ راوباسي خبرې د لم راوباسي چې تاسو دا خبرې کړي دي نو هغه الله سره زموږ سره څنګه ریکارډ پروت وي حیا د الله نه دا ده چې د سترګو حفاظت وکړي د غوږونو د ژبې وليحفظ البطن وما حوا د الله نه وی حیا کول دا دي چې یو سړی د خېټې حفاظت وکړي او خېټې چې څه راګیر کړي دي او خواوشا کې چې څه دي نو څه دي عورت دی حرامو نه ځان ساتل دا خو د خېټې حفاظت شو زړه دی لاسونه دي خپې دي دا ټول د خېټې نه ګیر چاپېره دي د دې حفاظت کوه ما تاسو ته بار بار دا خبره کړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوامع الکلم دی حدیث کې راځي یعنې غونډې خبرې 2 ټکي بیانوي هر څه به ګیراګیروي وایي د سر حفاظت وکړه او سر چې څه راګیر کړي دي او د خېټې حفاظت وکړه او د خېټې ګیر چاپېره چې څه دي ټوله خبره به راغله لنډه دا شو چې ټول بدني حفاظت وکړه خېټې ته به حرام نه اچي خېټې ته به حرام نه اچې چې حرام ورته ورولي دا ورته ته جهنم سکروټې ورولي حلال 1 ریال ګټه 1 روپۍ ګټه خو حلال یې ګټه